د یوې ګولۍ حلالې روزۍ پیدا کولو لپاره د پل کلک ګزارونه، د اوړي په سوځونکي ګرمۍ او د اور د کورې ترڅنګ په خلو کې لوند ولاړ لالا شیرین له خپل کسبه راضي او خوښ دی چې په هیواد کې یوه مړۍ حلاله روزي ګټي. هیچ وقت باید از کسب خود هر کسی میگه این مطلع کلاناست که هر کسی کسب خود خوار دید خوار بشه. ما خودم یک گیاهنگری نیم، بلکه گلکاری هم بسیار دوست داشتم. یک چند سال انقلاب بود، انقلاب در ایران بودم، من گلکاری میکنم. خب صحیح تا تاق میزدم و تا سنگکاری و تا خشتکاری و تا کاشی و هرچی. مگم برکتی که مدی کسب بنده هیچ کس ندید. دای د آهنګرۍ په دې دکان کې تر 100 ډولونو زیات اوسپنیز ابزار او وسایل جوړوي. اگر نجار است تیشه به ما ضرورت داره که دستکنه، اگر گلکار است یک دستپناه یک چیز ضرورت داره. و مقصد تو کسب نیست که یک کسب او داخل نباشه. هر کسبایی که در افغانستان است سامان آهنگری ضرورت داره و یک خانه که هیچ زمین نداشته باشه به یک سیخ و سیپایه و یک کارد چیز ضرورت داره. این که ما به تو شمار بدیم دیگه ذهن آدم کار نمیکنه. از گفتم که از یک چپراسی از یک کارد بگیری، مثال تا سیپایه بگیری، تا گردانک بگیری، تا داست بگیری، تا ور بگیری، تا ورشه بگیری و تیشه بگیری، بسیار میه. اون خودت میبینید این دکان. این نمیره کلش ما خودمون جور میکنیم. لالا شیرین وایي سخت چې اورښتونه ډیر او وطن ښېرازه دی نو د ده کاروبار هم ورسره ښه شوی. دی وایي د آهنګرۍ د کسب له امله خلک ورته ډیر درناوی لري چې دی هم ترې خوښ دی. مردم که ما بسیار به خوبیش داره، باور کو که یعنی مردم به خصوصا به می کسبی که ما داریم بسیار احترام قائل است، بسیار یک احترام. امی شخصا خودم باور کو که دم ولسوالی خودم یادم همه قضیت من نیست که بین از این مردم است.